السلام علیکم اوریدونکو غنمرنګ افیشل نه زه ستاسو ورور صالح نادان مخاطب یم په دغه هیله چې روغ جوړ وئ. قدرمندو نن به په افسانه باندې خبرې کوو چې افسانه څه ته وایي، د افسانې به پوره تعریف کوو. افسانه د نثري ادب هغه صنف دی چې ټول جوړښت یې د کیسې په شان وي، خو د جدید اثر د وجې دا د هغې کیسو نه مختلفه ده کومه چې به مشرانو په حجرو یا په خپلو کورونو کې کولې. د نورو اصطلاحاتو او صنفونو په شان د افسانې او تعریف ته مونږ ختمي او پوره تعریف نشو ویلی، ځکه چې هر ادیب او دانشور په خپل سوچ تعریف کړی دی. ایډګر ایلن وایي چې افسانه هغه مختصره کیسه ده چې د نیمې ګنټې نه تر 1 یا 2 ګنټو پورې لوستلی شي. د دې تعریف په رڼا کې دا ظاهریږي چې افسانه لنډه کیسه وي خو خپل اصول او لوازمات لري. ډاکټر محمد اعظم صاحب په خپل کتاب پښتو افسانه کې لیکي چې افسانه د یو کردار او د یو خاص حالت د ژوند د یو اړخ د یوې تجربې یا د یوې ذهني کیفیت عکاسي کوي. په ساده لفظونو کې موږ د افسانې دا تعریف کولی شو چې د نثري ادب هغه صنف چې د ژوند په یوه برخه د کیسې په شکل کې لیکلی شوی وي او اختصار پکې موجود وي. که موږ فکر وکړو نو جدید دور کې انسان ډیر په منډه شوی دی او د وخت د کمی له وجې لنډه لار اختیاروي. افسانه هم د دې جدید دور پیداوار دی چې د اختصار یعنی لنډوالي سره ډیر خواږه هم لري او په لږ وخت کې بلها مسرت د انسان زړه له ورکوي. د پوهانو د وینا مطابق په پښتو ادب کې راحت زخیلي وړومبی افسانه نګار دی. د افسانې اهم لوازمات او اصول: د افسانې دپاره پوهانو څه لوازمات مقرر کړي دي چې دلته پرې مختصر بحث وکړو، ځکه چې څنګه افسانه په خپل شکل کې مختصر او زړه راښکونکې پکار ده، نو موږ له هم پکار ده چې لیکل پرې مختصر او جامع وکړو او په دې اصولو ځان پوهه کړو. وړومبی: د افسانې دپاره موضوع ډیره ضروري ده، ولې چې دا د ژوند په خاص او یوه برخه باندې لیکلی شوی وي، نو دا به ضرور یو خاص موډ لري. دا موضوع چې څومره زړه راښکونکې وي نو ښه به وي. دویم: پلاټ. په افسانه کې د الفاظو او واقعاتو د جوړښت کردار ادا کوي، څنګه چې یو مصور د تصویر نه وړاندې په پنسل د تصویر کینوس یعنی خاکه جوړه کړي، دغه شان افسانه کې پلاټ د خاکې کردار ادا کوي. دریم: کردار نګاري. کردار نګاري هغه اصول دي چې په هغې کې د کردارونو تعارف موجود وي. د کردار نګارۍ نه بغیر کاري یعنی لوستونکي ته د افسانې پوره منظر او خاکه په نظر نشي راتلی. څلورم: مکالمه. د کردارونو ترمنځ چې کومې خبرې کیږي هغې ته مکالمه وایي. دا ډرامایي شکل کې هم کیدی شي او ساده شکل کې هم کیدی شي. پنځم: منظر نګاري. منظر نګاري د افسانې اهم جز دی. په منظرنامه کې د زمان او مکان سره د چارچاپیره ماحول تصویرکاشي کول وي. د دې نه بغیر د افسانې هیڅ خوند نه وي. شپږم: ربط. ربط د افسانې هغه جز دی چې افسانه په ترتیب او روانۍ سره ساتي. اووم: اختصار یعنی لنډوالی د افسانې ضروري جز دی او دا هغه جز دی چې افسانه یې د نورو افسانوي صنفونو نه جدا کړي ده. یوه افسانه چې څومره مختصر وي هومره به ورته لوستونکی توجه وي. په دې لوازماتو به که خدای ته منظوره وه یوه تفصیلي جدا لیکنه در سره هم شریکوو. تر هغې پورې ما صالح نادان او ما سره مرستیال ملګری منصور الهام ته ورکړې اجازت. د لوی الله په امان.